الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. زما د ایمان او د عقیدې ورونو او خویندو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د کابل مؤمن او زړور ولس ته سلام کوم. د امریکایي اشغالګرانو په ضد د دوی پاڅون ستایم. په دې پاڅون سره دوی د روسانو په ضد د قیام نه هېرېدونکې خاطرې راژوندۍ کړې. انشاءالله د کابل مجاهد ولس به د صلیبي ځواکونو په ضد په روان مسلحانه قیام کې همغه ونډه اخلي چې د روسانو په ضد یې درلوده. ټول افغان ولس د دوی شهامت او میړانې ته په درنه سترګه ګوري او په روان مقاومت کې د دوی د فعالې ونډې اخیستو انتظار لري. د کابل وروستیو خونړیو پیښو له یوې خوا دا وښوده چې صلیبي اشغالګران څومره بېرحمه او وحشي دي او د مظلومو افغانانو مینې ورته څومره بې ارزښته، او له بلې خوا یې نړیوالو ته څرګنده کړه چې افغانان څومره له اشغالګرانو کرکه لري، زړونه یې له کینې او غوسې ورته ډک او د فرصت په انتظار کې دي، په تش لاس هم د دوی مقابلې ته تیار دي. دې پیښو ثابته کړه چې نور نو افغان ولس د بهرنیو ځواکونو شتوالی نشي زغملی. غواړي په یو بل ستر اسلامي پاڅون لاس پورې کړي او له دغو وحشي ډوله دیموکراتو اشغالګرانو سره همغه څه وکړي چې له کمونیستو اشغالګرانو سره یې وکړل. وحشي او مستو امریکایانو ته د افغانانو وینې هېڅ ارزښت نه لري. دا دی په کابل کې په بې وسلو مظاهرینو ډزې وکړې، په سلهاوو تشلاسې ښاریانې په وینو کې ورغړول. په ارزګان کې د واده پر مراسمو، په پکتیکا کې زیارت ته په راغلو خلکو، په خوست کې پر جومات د تراویح د لمانځه په وخت، په پکتیا کې کابل ته په تلونکي کاروان، په کونړ، ننګرهار، غزني او کندهار کې پر کلو باندې بمونه ورولي. هره ورځ بې ګناه او بې وسلې افغانان وژني او بیا په ډېره بدسترګۍ او بې شرمۍ اعلان کوي چې د دولت مخالفین یې ووژل، او خپلو ګوډاګیانو ته امر کوي چې ووایي دا مخالفین د پاکستان له پولو را اوړي او پاکستان ورته وسلې ورکوي. ټول افغانان په دې حقیقت پوه دي چې د اسلام د لارې مجاهدینو د صلیبي اشغالګرانو په ضد روان مقاومت د خپل ایمان او عقیدې په حکم پیل کړی. څوک چې دا مقاومت بهرنیو ځواکونو ته منسوبوي، هغوی په خپله د پردیو غلامان دي. پرون د روسانو تر قومندې لاندې د خپل ملت په ضد وجنګېدل او نن د انګریزانو تر قومندې لاندې جنګېږي، په پردیو ځان ساتي او د کور په دروازه کې امریکایي کوماندو پیره کوي. دا همغه بې غیرته او بې ایمانه نه افغانان دي چې د آزاد ژوند خوند یې نه دی څکلی. هر څوک په خپل ځان قیاسوي، مجاهدین نه پېژني، د دوی له جذباتو بې خبره دي، په دې نه پوهېږي چې افغانان د عزت مرګ د غلامۍ تر ژونده 100 ځله غوره ګڼي. عجیبه ده چې څوک مجاهدین په پاکستان پورې تړي. پاکستان خو اوس د امریکایانو اډه ده. که د پاکستان مرسته نه وای، نه دوی کابل نیولی شو او نه تر اوسه دلته پاتې کېدی شول. د امریکایانو د برید په لومړیو میاشتو کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو پورې له پاکستانه 78,000 نظامي الوتنې وشوې. هره تیاره د پاکستان د نظامي اډو والوته
او پر افغانانو یې بمونه وورول. تر اوسه د امریکایانو اکمالات د پاکستان له لارې کېږي. کرزی له پاکستانه لومړی اروزګان ته بیا کندهار ته په امریکایي هلیکوپټرو کې انتقال شو. د ګوانتانامو زندان په هغو مجاهدینو ډک دی چې پاکستان نیولي او امریکایانو ته یې لاس پښې تړلې سپارلې. مجاهدین او طالبان به څنګه په پاکستان اعتماد کوي؟ پاکستان د امریکا په اشاره خپل طالبان وژني. په جنوبي او شمالي وزیرستان او باجوړ کې د طالبانو تر نامه لاندې د پښتنو په ضد جګړه پیل کړې او په خپل ولس بمونه ورلي. خو امریکا لا قانع نه ده. نه پوهېږو پاکستاني چارواکي تر دې زیات څه کولی شي چې واشنګټن او د هغه ګوډاګیان قانع شي. امریکایان په دې ښه پوهېږي چې په زرو کې 999 پاکستانیان د امریکا خلاف دي. امریکا د پاکستان په هکله همغه شوم عزایم لري چې د عراق او ایران په هکله یې لري. خو غواړي دا هېواد د دوستۍ او ملګرتیا تر پردې لاندې او د خپلو چارواکو په لاس ټوټې ټوټې کړي. نن ډیلي او واشنګټن د اسلام آباد په ضد لاس یو کړی. امریکایانو د پاکستان پر حکومت ټول هغه کارونه ترسره کړل چې ډیلي ترې غوښتل. دا اوس امریکایانو هند ته اجازه ورکړي چې د افغانستان له لارې په پاکستان کې لاسوهنې وکړي، وسلې ولېږي او چاودنې وکړي. ځینې پاکستانیان داسې ګمان کوي چې د دوی په خلاف تبلیغات د شمالي ټلوالې او کمونستانو لخوا کېږي. همدا چې د پاکستان په ضد ټول فعالیتونه که شمالي ټلواله کوي او که کمونستان او نور، دا ټول د امریکایانو په اشاره او امر کوي. دوی غواړي زموږ د ګاونډیانو خپل منځي رقابتونه افغانستان ته را انتقال کړي، دلته یو د بل په ضد وجنګوي. د همدې لپاره دوی کابل د پاکستان د رقیبانو د هڅو په اړې بدل کړی. دا ټول د یوې اوږدې او سنجول شوې منصوبې لاندې ترسره کېږي. هدف دا دی چې په پاکستان کې هم د افغانستان په څېر حالات راولاړ کړي. که امریکا ځواکمن عراق او اتومي ایران نشي زغملی، پر عراق کې د اتومي وسلې په نامه برید وکړ او اوس ایران په همدې نامه ګواښي، نو پاکستان به څنګه د یو اتومي ځواک په حیث وزغمي؟ ډېر ناپوه او بېخبره انسان به دا غلط ګمان او بېځایه تمه کوي. موږ د ننګرهار د محصلینو او ټولو هغو ځوانانو ستاینه کوو چې د اشغالګرانو په ضد د افغان ولس کرکه او نفرت څرګند کړ. مظاهرې ایستلې او د اشغالګرانو په ضد شعارونه ورکړي او په ټولو هغو ملي خائنانو لعنت وایو چې په دغو تشلاسو مظاهرینو یې د پردیو په وینا ډزې کړي دي. ځوانانو او محصلینو ته مې پیغام دا دی چې باید راوړاندې شي، باید د اسلامي انقلاب د شهداو د رښتونو وارثینو په څېر جهاد ته ملا وتړي. په دې انقلاب کې باید د دوی ونډه د مخکشانو ونډه وي. دوی د هغه څه کولو توان لري چې د افغان ولس په هیڅ بلې ټولنې کې نشو موندلی. په نیمې لارې کې پاتې اسلامي انقلاب باید د دوی په مبارکو لاسونو وروستي پړاو ته ورسېږي. د افغانستان امریکایي واکمن جنرال کینبري ته مې ځواب دا دی چې که تاسو تر اوږدې مودې دلته د پاتې کېدو او له دې ځایه د نورو تابوتونو د انتقال حوصله لرئ، نو وبګورئ چې د با ایمانه افغانانو حوصلې تل اوچتې او مټې مضبوطې دي. د مقاومت د دوام هوډ به هیڅکله کمزوری ونه مومئ. له هر زړور افغانه به واورئ چې وایي سله به د خپل غچ او انتقام اخیستو لپاره امریکا ته درپسې درځو. ښه دی چې دلته تر هغه پاتې وئ چې خپل انتقام درنه واخلو. مطمئن اوسه چې زموږ جهاد به تر هغه دوام کوي او ورځ په ورځ به لا زیات پیاوړی کېږي چې ټول بهرني ځواکونه زموږ د هېواد له زیشت خاورې ووځي. که نن
هره ورځ په اوسط توګه 10-12 عملیات ترسره کیږي او تاسو یوازې په 1-2 اعتراف کوئ، انشاءالله څو میاشتو وروسته به دا 2 برابره شي. ته ښه پوهېږي چې موږ د دې مقاومت د دوام عزم او توان لرو. د دوام لپاره یې د هیچ چا مرستې ته اړ نه یو، نه ایران زموږ مرسته کوي او نه پاکستان. او ته ښه پوهېږي هم د ایران لیبرالانو ستاسو مرسته وکړه او هم د پاکستان جنرالانو. ته پوهېږي چې د سړک د سر ستاسو د یوه کاروان په وړاندې په یوې چاودنې باندې زموږ مصارف $100 ته نه رسېږي. نه یې په موادو او وسایلو کې بهرنۍ مرستې ته ضرورت لرو او نه یې په مصارفو کې. انشاءالله داسې جنګ په یوازې سر او تر اوږدې مودې جاري ساتلی شو. که موږ په کال کې لږ تر لږه ضرب داسې چاودنې وکړی شو نو مجموعي مصارف مو $100,000 ته نه رسېږي. که تاسو په کال کې لږ تر لږه د 1000 تابوتونو د انتقال حوصله ولرئ نو د افغانانو ملا دې ماته شي که دوی دومره مصارف ونشي زغملی. که انګریزانو 1 پېړۍ مخکې زموږ د پلرونو پر افغانستان حکومت ونشو کړی، موږ به د خپلو غازي نیکونو ناخلفه لمسیان وو چې نن ستاسو بیرغونه دلته په رپېدو وي او تاسو زموږ د هېواد په کوم ګوټ کې یوه شېبه ارامه تېره کړئ. درواغجنو صلح غوښتونکو ته د مجاهدینو پرېکنده ځواب دا دی چې نه له اشغالګرانو سره روغه جوړه کېدی شي او نه د بهرنیو ځواکونو په شتوالي کې صلح او امنیت راتلی شي. ټولو مخلصو مجاهدینو ته مې توصیه دا ده چې خپل یووالی او وحدت ټینګ وساتئ، د جبهې جنګونو ډډه وکړئ، د مخکې په څېر په چریکي جنګونو اکتفا وکړئ. په دې سره دښمن ته هغه تلفات رسولی شئ چې په جبهې جنګونو یې هېڅکله نه شئ رسولی. باید ډاډه وئ چې په همدې جنګ سره انشاءالله کولی شئ دښمن ته ماتې ورکړئ او له خپله هېواده یې وتلو ته اړ کړئ. بریالي دي با ایمانه مجاهدین، مړه دې وي د اسلام دښمنان. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.